سلامونه ګرانو دوستانو د ای آی ماستر کورس چې کوم چپټر نمبر 2 دی په هغه کې مونږ نن د ای آی په یو داسې ټول باندې به پریکټیکل کار کوو د کم د وجې نه چې تاسو مستقبل بدلیدای شي. دوستانو دا یو داسې ای آی ټول دی چې په دې باندې تخپل ویب سایټ جوړولی شي، ورسره ته اپلیکیشن جوړولی شي، ورسره هغه قسمه پرمپټ کوم چې بالکل ریالیسټیک یعنی حقیقت پکې یا داسې ته یو ویډیو کریټر خو ته په چیټ جی پی ټي باندې ښکلی پرمپټ نشي جوړولی. نو نن درته د ای آی چې کوم دویم ټول دی، کوم چې ډېر زیات بهترین ټول دی او کوم چې ډېر زیات اسان ټول دی، نو په دې کې ته کولی شي چې داسې قسمه ویډیوز دپاره پرمپټ تیار کړي چې کوم بالکل ریالیسټیک وي. لکه مطلب که ته په چیټ جی پی ټي باندې تیار کړي نو په هغه کې بیا هم داسې سینز راځي چې هغه بالکل تا ته پته لګي چې دا په ای آی باندې جوړ دي. خو که فرض که تا په دې ټول باندې کار وکړو نو تا ته به بیا اندازه ولګي چې په دې کې څومره چینجز دی او دا څومره هیومن ټایپ دی. ورسره دوستانو چې څومره هم ستاسو مشکلات وي، که تاسو په هر یو فیلډ کې که سټوډنټ یې، که جاب کوئ یا کنټینټ کریټر یې، یا څومره هم ستاسو په هر یو پلیټفارم باندې تاسو کار کوئ، نو دا ستاسو دپاره ډېر زیات امپورټنټ دی. دوستانو که چېرې تاسو په دې باندې کار وکړو، په دې باندې تاسو پریکټیکلی ځان پوهه کړو، ګارنټي در کومه چې تاسو به د خپل کاروبار، د خپل روزګار او یا چې تاسو په کوم روزګار کې په هغه کې به تاسو ډېر زیات پرمختګ وکړئ. اوس دوستانو د دې نوم دی کلاود ای آی. لکه څنګه چې په ای آی کې بلهاشه ټولز راځي، خو ځینې ټولز داسې چې هغه سوپرایټ شي، ځینې ټولز داسې چې د هغې کار چې کوم دی نو هغه دومره بهترین نه. خو کلاود ای آی چې کوم دی د دې ډېر زیات بهترین کار دی، دا ډېر زیات ډیمانډیبل او نن سبا د ټولو نه زیات کارونه چې کوم دي نو هغه په کلاود ای آی باندې کیږي. لکه څنګه چې به مخکې موږ یو ویب سایټ جوړوو یا د خپل ځان دپاره، لکه ته دې انلاین پیسې ګټې یا د خپل کاروبار دپاره، د خپل پروډکټ دپاره، او لکه د هر څه دپاره چې تا به خپل کوم ویب سایټ جوړو د هغه دپاره به تا یو ویب ډیولپمنټ چې کوم کمپنی ده یا ډیزاینران دي د هغوی سره به تا رابطه کوله، 1.5 روپۍ باندې به تا ته یو ویب سایټ جوړېده. اوس هغه ویب سایټ ته دلته په 2 یا 3 سیکنډو کې جوړولی شي. ډیزاینینګ به بالکل ستا د خوښې هر یو څیز به ورکیبلي، اس ای او به صرف کې او د هغه دپاره به ته صرف یو هوسټینګر یا ډومین اخلي چې هغه به ته لازمي د هغه بل دپاره هم اخلي کوم چې به پیسو ته میلاویږي او د دې دپاره به ته لږه خرچه وکړې. نو ستا چې کوم پروډکټ دی د هغه مارکیټینګ هم کولی شي، ته د خپل ځان دپاره هم دا جوړولی شي چې په دې کې ته پیسې وګټې. ورسره ته یو خپل اپلیکیشن هم جوړولی شي. څه قسمه ایپس دي نو هغه ته په اسانه سره جوړولی شي. مخکې خو ایپس جوړول دا ډېر زیات ګران و، کوم چې سافټویر انجینیرز وو هغوی به جوړول. خو که په دې تاسو ځان پوهه کړو نو په دې کې تاسو هر قسمه کار کولی شئ. نو دوستانو تاسو به ګوګل ته لاړ شئ، په ګوګل کې به سرچ کوئ کلاود ای آی. دا چې کله تاسو سرچ کړو نو تاسو ته په اولني انټرفیس کې دا شو شي او چې کوم اولنی کلاود دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس دوستانو د لږ شان لوډینګ نه پاس به تاسو ته دا انټرفیس شو کړي. نو دا تاسو په ایمیل سره هم کنیکټ کولی شئ او په ستاسو چې کوم جیمیل اکاونټ دی په دې باندې هم تاسو آی ډي جوړولی شئ. سمپل زه په جیمیل باندې جوړوم. په جیمیل باندې بیا چې دا کوم ټرم کنډیشنز دي هر یو څیز به تاسو دغه شان سټیپ بای سټیپ فیل کړئ. ډېره په اسانه طریقې سره د دې چې کوم اکاونټ دی نو هغه جوړیږي. سمپل اکاونټ دی. د اکاونټ نه بعد بس تاسو سره دا قسمه چې کوم انټرفیس دی اپیشلی دا به تاسو سره کولا شي. اوس دوستانو په دې ځای کې دا ټوټلی فری نه دی، په دې کې پیډ هم دي او په دې کې چې کوم فری دي هغه هم دي. خو که فرض که تاسو صحیح کار کول غواړئ نو زه تاسو ته ګارنټي در کوم چې تاسو ته به پیډ ته ضرورت را نشي، بلکې د دې چې کوم پیډ ورجن دي او یا چې کوم فری ورجن دی، که تاسو په دې باندې صحیح کار وکړئ نو تاسو ته فری ورجن هم ډېره زیاته فایده درکوي. تاسو به په دې کې چې کوم پیډ ورجن دي هغه اخیستو ته ضرورت نه راځي. خو که فرض که تاسو کار کول غواړئ. اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو زه سټیپ بای سټیپ پوهه کوم چې پریکټیکلی چې په دې باندې به مونږ کار څنګه کوو. دوستانو د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې که تا ته یو سکرین شاټ یا میسج یا هر قسمه څیز راشي په هغه ته نه پوهېږي، سمپل ته په ایډ باندې کلیک وکړه. نو په دې ځای کې ته هغه ایډ فایل چې کوم دی هغه سلیکټ کړه او دې ته ووایه چې ما ته د دې خلاصه راکړه، خلاصه به تاله درکړي. اوس په دې ځای کې تاسو لاندې کتلی شئ چې ایډ پروجیکټ دی. په ایډ پروجیکټ باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو په دې ځای کې چې څومره ستا پروجیکټ دي هغه موجود دي. سکیلز دي. سکیلز مطلب دا دی چې ته په دې ځای کې کوم قسمه هنر زده کې پریکټیکلی تا ته دا سکیلز درښایي.
او هغه سکیلز دي کوم سکیل دپاره چې ته اکیډمیانې جوین کې ته د هغه سکیلز دپاره مختلف ځایونو ته ځې او تا ته هغه سکیلز څوک نه درښایي نو هغه سکیلز تا ته په کلاود اے آی کې بالکل فری ملاویږي. ایډ کنیکټر دی، دا کنیکټران چې ته د ځان سره څومره بیا کنیکټ کې بیا ایډ فلګینز دي. دوستانو اوس که تاسو سوچ وکئ او څوک په تاسو کې بلاګینګ یا ورډپریس باندې کار کوي نو هغه ته پته لګي چې دا پلګینګ څه څیزونه دي او د دې څومره اهمیت دی. دا ټول څیزونه دا پلګینګ چې کوم دي نو دا تاسو ته دلته میلاویږي. او ویب سرچ چې کوم دی نو ته د کوم قسمه ویب سایټ دپاره سرچ کې لکه په دې ځای کې تاسو د دې نه آیډیاز هم راغستی شي چې ماته یو داسې قسمه ویب سایټ پکار دی. یو سټایل دی نو په دې ځای کې دا سټایلز دي لکه ته کوم قسمه څیز ستا چوایس دی ته خوښولی شي په هغه باندې ته کار کوه. اوس دوستانو په دې ځای کې بله د مزې او د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې دا خبره دا د کروړو روپو خبره ده. دا کوډ تاسو ته په نظر راځي، په دې کوډ باندې به زه اوس کلیک وکړم. اوس دوستانو په دې ځای کې که تاسو فکر وکړئ که صرف تاسو په دې څیز باندې هم کار وکړئ زه د لږ ګارانټي در کوم چې تاسو به هر ورځ بیا پیسې ګټئ او بالکل فری به ګټئ. که فرض که تاسو لږ شان کار وکړو او لږ شان محنت تاسو وکړو، زما کار دی صرف تاسو ته هغه څیزونه په ګوته کول او لږ ډیر په دې باندې پریکټیکل کار کول، باقي کار چې کوم دی نو دا ستاسو دی او په دې به تاسو کار کوئ. اوس پوهه دا سکیلز دي نو هغه تاسو ته بالکل فری میلاویږي. هغه تا ته چیټ جی پی ټي هم درښایي، هغه تا ته اے آی چې څومره ټولز دي په هر یو ټول کې تا ته څیزونه میلاویږي. او زه تاسو ته داسې ټولز راوړم چې هغه بالکل فری او تا ته بالکل کریکټ سکیلز در وښایي. په دې ځای کې هغه کوډینګ تاسو ته تیاریږي، کم کوډینګ چې سافټویر انجینیران کوي، کم دپاره چې هغې بی ایس سافټویر انجینیرینګ کوي، کم دپاره چې هغې غټې غټې سکالرشپ وي، غټې غټې کمپنیانو ته ځي، غټو غټو اکیډمیانو ته ځي، یونیورسټو ته ځي. نو د هغه څیزونو ضرورت اوس پاتې نه دی. اوس په دې ځای کې هم تاسو ته یو ډیزاین درکوي چې کوم ایرر دي د ستا د کوډینګ هغه مباسي. لکه اوس ډیزاین ایرر هینډلینګ، لکه مطلب دا چې ستا په کوډینګ کې کوم ایرر دی هغه د لا مباسي. اوس دویم نمبر چې کوم دی نو دا تاسو ته چې کوم پروګرامز دي، لکه مطلب د کوډینګ چې کوم پروګرامینګ دي، سی پلس پلس، جاوا سکرپټ، ایچ ټي ایم ایل، دا ټول څیزونه دویم نمبر سیز باندې ته کلیک وکړه. هغه به تا ته کریټ ا ټیکنیکل سپیسیفیکیشن، ټیکنیکل چې کوم ایشوز دي یا ستا په ویب سایټ کې یا ستا په اپلیکیشن کې راځي نو هغه ته په دې ځای کې سیټیسفای کوو. انوایټ کوډینګ لینګویج بیسډ ان مای فیوریټ هوبي. اوس دا یو ډیر لازمي سیز دی دوستانو. که تاسو د کوډینګ لینګویج وګورئ لکه سی پلس پلس شو، جاوا شو، کوم چې د بی ایس سټوډنټ بی ایس کمپیوټر ساينس والا سټوډنټس دي یا سافټویر انجینیر دي نو هغوی ته د دې ډیره زیاته پته ده چې دا ډیر زیات یو مشکل ترین ټاسک وي. نو په دې ځای کې چې ستاسو کوم کوډینګ کې تاسو ته دا کوډینګ هم درښایي، تاسو د کوډینګ غلطیانې هم وباسي، ورسره تاسو کوډینګ نشئ کولی. د یو سیز کوډینګ جست په یو څو سیکنډو کې به تاسو ته د هغه کوډینګ میلاو شي. کویز می ان پایتان کوډ دوستانو، پایتان یو داسې کوډ دی که نه که په دې کوډینګ یا پایتان چا زده کړو نو پوه شئ چې دا د دنیا یو ډیر زیات هوښیارترین انسان دی. ولې چې په پایتان کې دننه چې څومره غټې غټې مسلې دي، لکه په یوټیوب زه تاسو ته دا نشم ویلی، خو د پایتان په باره کې به تاسو ضرور اورېدلي یا تاسو سرچ وکړئ چې پایتان څه څیز دی او د دې څومره غټ مانګ دی په نن سبا دور کې. نو په دې ځای کې چې څومره کوډینګ دی نو هغه به تاسو ته ټوټل میلاویږي. رایټ دی اولنی چې کوم آپشن دی په دې ځای کې تاسو کتی شئ نو دا زموږ سره یو آپشن دی رایټ لرن. رایټ مطلب دا دی چې ته یو اتر یې پرمپټ لیکي د خپل ویډیو د پاره، د تصویر د پاره، د اني هاو یو سکرپټ لیکي، ډراما جوړي، یو فلم جوړي، یو اسی یو آیډیا جوړي، یو کنټینټ کریټر یو څومره چې تاسو کته شئ نو هغه په دې اي اي باندې چې د ویډیوز جوړي نو په دې رائټ باندې کلیک وکړه او ورته وایي په خپل الفاظو کې، په اردو کې، په پښتو کې، په هر ژبه کې چې ماته یو سکرپټ پکار دی، خپل آیډیا ورکا جست په یو څو سکندو کې به تاسو ته بهترین سکرپټ تیار شي. کتابونه لیکا، سټوډنټ تیسیز، کویز، څومره هم ستا د سکول لایف سیزونه دي هغه ټول ته به دې ځای کې کولی شي. لرن دی یو سیز باندې ته نه پوهېږي، یو سیز دی تا ته چا رالیږلی دی ته پرې نه پوهېږي، په لرن کې راشه دې ځای کې هغه ور پیسټ کا چې ماته د دې شي خلاصه پکار ده هغه به تا ته میلاو شي. کوډینګ دی، لایف سټاپ، دا سیزونه چې کوم دي نو دا تاسو په خپله سټډي کولی شئ. نو په دې ځای کې دوستانو ما تاسو ته ویلي چې د ټولو نه اهم بیسک سیز چې کوم دی نو هغه دی
یو ویب سایټ جوړول دي. اوس به زه د دغه ویب سایټ دپاره ستاسو د وړاندې په فری دا تاسو هم به یوز کوئ بالکل دغه شان فری او زه یې هم فری استعمالوم. زه ورته په ساده پښتو کې لیکم ستاسو د وړاندې چې ماته یو ویب سایټ پکار دی. نو اوس دوستانو دې ځای کې کتی شي چې ما ورته یو دغه پیسټ کوم چې ما سره تیار و چې ما له یو داسې ویب سایټ جوړ کړه چې زه پرې د خپل پروډکټ مارکیټینګ کوم. د ویب سایټ نیم به مسټر زیا پروډکټس چې هر څه ورکېبلي، لکه مطلب دا چې دننه په زما په ویب سایټ کې چې کوم یو څیز دی هغه به ټوټل ورکېبلي. ورسره به د دې تیم بلیک اینډ وایټ کته بلیک کې دا به بلیکی کته وایټ کې به ورسره چې په دې کې کم تیمز چینجز دي نو دا هم ته کولای شي کم چې په پروفایل باندې ډیر زیات غټ اثر پرې باسي او د دې سره بیا د په اس ای او کې هم ډیر اسانه کم چې بلاګینګ ورډپریس والا دی یا بلاګینګ والا دی هغه په دې خبرو پوهیږي. نو جست تاسو کته شي چې په ساده پښتو کې ورته دا ما ولیکل او اوس ګورئ چې زه ماته دا څنګه په 100 سکندو کې زما پوره ویب سایټ چې کوم دی هغه دا ماته راکوي. تاسو کته شئ. اوس دوستانو تاسو ته په سکرین په نظر راځي دا بالکل فری دی، بالکل تاسو د مخې دی، پری ورجن دی او تاسو کته شئ چې په دې ځای کې زما چې کوم د ویب سایټ دی چې کوم کوډ دی هغه ماته پری مکمل طور باندې تیار شو. دوستانو په دې ځای کې تاسو کته شئ چې ما چې کله د خپل دغه انټرفیس کو نو په دې ځای کې ما ته وایي چې ستا لپاره زه یو پروډکټ جوړوم چې په هغه کې به بلیک اینډ وایټ تیم سره وي، خو ستا چې کوم پروډکټ دی هغه به پکې هم شو کېږي. اوس په دې ځای کې تاسو کته شئ دا وایي چې د کلات کالي یعنی د کپړو دپاره په ساده پښتو کې الکتریک بجلی والا چیزې فود خوراکي څیزونه. نو زه به ورته څه ووایم چې په دې ځای کې خو مطلب دا چې زه به فود دپاره جوړ کړم. نو په پښتو کې بیا جوړې، اردو کې جوړې، چې په کومه ژبه کې ستا ته خپل ویب سایټ پکاري نو هغه ته جوړولی شي. نو زه به په دې ځای کې انګلیش سلیکټ کړم. اوس زیا سټور، زیا شاپ، زیا کلیکشن دې ځای کې تاله نومونه درکوي. ستا چې کوم د ویب سایټ نوم دی لکه څنګه چې د طاهر خان ریسټورنټ دی ټي کې آر ډاټ یا ټي کې آر ډاټ کام شو یا داسې نور غټ څومره هم چې هوټلز میکا مارټین هغه ته نو زه به څه وکړم په زیا کلیکشن باندې به کلیک وکړم، دا زما نوم شو. اوس په دې ځای کې وایي چې اوس به تاته ویب سایټ در کوم د پروډکټ دپاره د دې ویب سایټ زبان چیز یعنی انګلیش وي. صحیح شوه. ستا بزنس نیم به زیا کلیکشن وي. بالکل زما چې کوم انفارمیشن دی هغه ماته راکړه. ګوره په فری ورجن کې دا ماته دومره هر یو سیز اکوریټ راکوي. اوس په دې ځای کې تاسو کته شئ بلډینګ زیا کلیکشن ویب سایټ زما جوړیږي. ایډ ا پروډکټ ان سټایل هغه چې کوم سټایلز دي هغه سیزونه هم په دې ځای کې ماته په نظر راځي. اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو کته شئ زه په دې خپل ویب سایټ باندې کلیک وکړم او تاسو ته به زه شو کوم چې زما کوم ویب سایټ دی په 2 سکندو کې ماته تیار شو، ستاسو د مخې تیار شو او بالکل په فری ورجن کې تیار شو. صرف یو څو جملې ورته ما ورکړې چې ماته دغه شان ویب سایټ پکار. روز تاسو کته شئ زیا کلیکشن دی. زما چې کوم بونډریز دي، زما چې کوم مین سکرین دی دا که تاسو په لیپټاپ کې ګورئ نو به تاسو ته ډیر زیات پرسکون، ډیر زیات مزیدار ښکاري. خو چونکې دا په موبایل دی نو په موبایل باندې موبایل ټایپ به تاسو ته دا قسمه ښکاري. اوس زیا کلیکشن دی دا چې کوم زما مین یو بار دی په هغه ځای کې. اوس که تاسو کته شئ یو مین یو دا اباوټ دی، اډر دی او کارت دی. اوس دوستانو په دې ځای کې فریش اینډ اتھینټیک څیزونه چې کوم دي لکه مطلب زما چې څومره پروډکټ دي هغه زه په دې ځای کې ورکولی شم او په دې ځای کې هغه تاسو بیا اخیستی شئ، کتلی شئ، اډر راکولی شئ، سلیکټ کولی شئ. یا په دې ځای کې زه مارکیټینګ کوم چې یاره په دې باندې دومره ډسکاونټ دی څنګه چې په عام ویب سایټ کې تاسو ته میلاویږي. نو په دې ځای کې ګوره په یو څو سکندو کې زما ویب سایټ تیار شو. اوس دا ویب سایټ به مونږه کارو څنګه، دا به مونږه پریکټیکل د دې چې کوم یو آر ایل دی یا مطلب دا چې د دې نه به ویب سایټ څنګه جوړو نو غټه قصه ده هغه به بیا کوو او په دې باندې به مونږ ځان ته ویب سایټ جوړوو. څنګه چې دا ما ویب سایټ جوړ کړو بیا به دغه ویب سایټ دپاره ډومین هم اخلو او که څوک بلاګینګ یا ورډپریس کول غواړي او د هغه نه پیسې ګټل غواړي هغه ته هم کولی شي، د خپل برانډ دپاره هم جوړولی شي، د هر یو څیز دپاره. اوس به فکر نه کوو صرف په دې کورس کې د دې کورس د ختمېدو نه بعد به هر یو کس څومره چې هم کسان دا کورس ګوري نو انشاءالله تعالی ګارانټي در کوم هر یو کس په د خپل کاروبار خاوني او ښې ښکلې پیسې به ګټي په خپل کور کې. اوس کته شی لاندې وګورئ
په دې ځای کې تاسو کتای شئ بیسټ لاهوري کهاني لکه مطلب RS 850 تاسو په دې ځای کې کتای شئ چې زما په ویب سایټ باندې به دا سیزونه بیا زه ایډیټ کولی شم چې کوم چکن بریاني د سیخ کباب دی د هغه فرایز هم دي په دې ځای کې دا تاسو کتای شئ دا به تاسو بیا ایډیټ کوئ چینجز به کوئ چې تاسو خپل کوم پروډکټ هغه کولی شئ په دې ځای کې تاسو کتای شئ لاندې ګورئ چې څومره هم د خوراک سیزونه دي هغه ټول او چې کوم ریټونه دي یا کوم ډسکاونټ دي نو هغه په دې کې لګېدلي که فرض که ته داسې ویب سایټ جوړوې نو دا ته په لاک روپۍ هم نشي جوړولی او ستا په دې 10 نه وخته تر 15 ورځو پورې ستا ورځې هم لګي او ورسره چې ستا کومه مرضي ده هغه ته نشي اوس که په دې ځای کې ته چینجز کول غواړې دا کوډینګ به ته راواخلې دا کاپي که ته ځان څه وساته ته دا کوډ راخله دوباره هم په دې کې پیسټ کوه چې کوم سیز تا ته په نظر ښه نه لګي یا کوم سیز ستا د مرضۍ خلاف وي نو ته په هغه کې چینجز کولی شي هغه ته ویلی شي چې دا سیز چینج که په کوډینګ کې به چینجز کوي په 2 سیکنډو کې هغه مسله به هم ستا حل کېږي اوس دوستانو دا د ټولو نه اهم سیزو چې په دې کې به مونږ کوډینګ څنګه کوو مونږ په خپل کورس کې ویلی په اولني چپټر کې چې مونږ به د کوډینګ طریقه هم زده کوو نو دا زموږ د کوډینګ طریقه وه د کلاود AI طریقه وه چې په دې طریقې سره مونږ په کلاود کې یو ویب سایټ جوړو اوس دوستانو اپلیکیشن جوړول دي خپل یو اپس جوړول دي لکه څنګه چې د فیسبوک اپس ته یا د یوټیوب اپس ته یا نور تاسو کوم اپس ګورئ په موبایل کې دا اپس څنګه جوړیږي د دې اپس لپاره هم دا قسمه کوډینګ دی دا کوډینګ تا ته په دې ځای کې میلاویږي اوس دوستانو ته به څه چلو کې چې را بشي او دې ځای کې به سمپل کلیک وکړي او په دې کې به ته د کلاود AI ته ولیکي چې ما ته یو داسې اپلیکیشن پکار دی چې په هغه کې د پاکستاني روپۍ چې کوم دي د زه ډالر ته کنورټ کوم یا ما ته یو داسې اپس پکار دی چې په هغه کې دننه د کرکټ میچ وي خپل آیډیا به ورکړي او هغه به پوره سمجاو کې پوره به هغه پوهه کړي چې په دې کې دننه دا قسمه سیزونه پکار دي ما ته نو تا ته به هر قسمه ټوټل چې کوم سیزونه دي هغه به تا ته میلاو شي خو د دې د ټولو نه اهمه خبره څه ده چې دا تا ته دوباره ستانه تپوس وکړي چې یاره دا سیز ته څنګه جوړول غواړي لکه زما چې څنګه تپوس وکړو چې ستا دغه چې دی دا به د کپړې دپاره د خوراک هوټل دپاره دی د څه دپاره دی بل دا چې ستانه بیا د هغه سیز تپوس وکړي چې دی د ته اوس کم برینډ جوړی نوم کم یو پکار دی نو دا به ستانه تپوسونه وکړي د هغه نه بعد به تا ته کوډینګ هم درکړي او پریکټیکل به هم تاسو ته در وښایي لکه مونږ له دې ځای کې کوډینګ تاسو ته مخکې په نظر راغی چې کوډینګ هم راغی راکو دا کوډ اوس مونږ د دې نه بعد که ته زه دې ته ووایم چې اوس ما له کوډینګ راکړه د دې کوډینګ سیم لاندې ورته ولیکئ چې اوس ما ته دا کوډ پکار دی د دې ویب سایټ تا ته به کوډینګ درکړي هغه ته کاپي کې ځان څه سنبال کړه په مخکې ویډیو کې بیا چې کوم چپټر دی په هغه کې به بیا دا پریکټیکلی مونږ ځان دپاره جوړو د دې دپاره به هوسټینګر هم اخلو ډومین به اخلو په دې باندې به باقاعده کار کوو ایډز به پې لګو پیسې به ترې ګټو یا به پې خپل برانډز خرڅو یا به خپل برانډ چې کوم دی د هغه مارکیټینګ به کوو په دغه طریقه باندې به تاسو ته د اپلیکیشن چې کوم مینیو د هغه به هم تاسو ته در وښایي کلر چینجز را چینجز ډیزاینینګ دې کې هم تاسو چینجز د خپلې مرضۍ کولی شئ ورسره بیا هغه کوډینګ راواخلئ خو په هغه کې دا دی چې ته به په پلی سټور کې ځان دپاره ځای اخلي چې کوم لږ هغه خلک کولی شي چې ډېر زیات پیسې والا یا لکه خپل موبایل کې ته یوز کولی شي خو هغه ته په پلی سټور کې په دې ځایونو کې هغه ته ځای اخیسته دا لږ په مشکله میلاویږي کېږي هر کار خو ټایم هم اخلي او ډېر زیات مشکل دی نو دا 2 طریقې چې کوم دي د کوډینګ په باره کې ویب سایټ او اپلیکیشن دا زموږ په کلاود AI کې حل شوې اوس په کلاود AI کې نور څه قسمه سیزونه دي چې هغه به مونږ کوو اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو کتای شئ چې زما سره ریسنټ چې زما کومه هسټري د هغه هم پرته ده چې زیا د کوم ویب سایټ ډسپلی دی نو دا تاسو په دې ځای کې کتای شئ اوس به زه زما چې کوم آی ډي ده په دې باندې به زه کلیک وکړم کوم چې میسیج یا پری پلین باندې زه لګیم اوس په دې ځای کې سیټینګ دی لینګویجز دي سیټینګ کې تاسو هم هر قسمه خپل چینجز په دې کې کولی شئ لینګویجز دي په دې ځای کې ته هر یوه ژبه چې کوم ده نو دا سلیکټ کولی شي لاندې چې کوم اپګریډ پلین دی نو د دې مطلب دا دی چې ته لکه په پیسو باندې په دې کې کار کې فیټ سیزونه اخلي ډېر زیات بهتر سیزونه دي پکې او که چېرې ستا سره پیسې نو په اپګریډ باندې به کلیک وکړي او دا ته اخیستی شي ګیټ اپس اینډ ایکسټینشنز د دې اپلیکیشن او یا نور څه کوم ایکسټینشنز په دې کې کول غواړئ نو هغه هم تر اخیستی شي اوس دوستانو سمپل د دې چې کوم ډېر زیات کارونه دي
خو اوس که تاسو یو پرمپټ جوړول غواړئ څنګه چې تاسو ته ما په تیره ویډیو کې هغه طریقه کار درښودلی دی چې پرمپټ به څنګه جوړوئ، ماسټر پرمپټ به بیا څنګه جوړوئ، د ویډیو دپاره، د ایمیجز دپاره، د هر یو څیز دپاره هغه هم سمپل په هغه طریقه په دې ځای کې جوړولی شي، خو دلته به تاسو ته ډېر بهترین جواب میلاویږي. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله تعالی اپلیکیشن شو، دا ویب سایټ به مونږ ګوګل کې جوړو څنګه د دې ځای دا کوډینګ به راخلو او اپیشلی چې کوم ویب سایټ دی په ویب ډیولپمنټ کې هغه به مونږ جوړو، په هغه باندې به کار کوو. اوس دوستانو راتلونکي د اے آی ویډیو چې کوم دی نو هغه ډېره زیاته انفارمیټیو ده او انشاءالله تعالی چې د دې کورس نه بعد ګارنټي در کوم چې هر یو کس به د خپل کاروبار خاوند او هر یو کس به خپلې پیسې ګټي انشاءالله تعالی. وعده مې ده درسه، ګارنټي مې درسه، خو تاسو ویډیو چې کوم دی نو پوره ګورئ او ورسره دا کورس د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه خلکو ته دې فایده ورسیږي، کم خلک چې دا قسمه کورسونه کول غواړي خو دا په روپو دي. نو زه فری کوشش کوم چې تاسو ته په یوټیوب باندې پریکټیکلی هر یو څیز در وښیم. نو انشاءالله تعالی په بله ویډیو کې به ملاقات کیږي. د الله په امان.